په د وصال سمه خوندوره غوندې کړه ما په سینه ځای لکه لونګ کړه لیونی زه به دې وده په زنګانه شمه شیرینې وتړه یا کم د بنګړو شرنګه لیونی د بېلتون درد داسې خوړلی یم چې په تش شمال مې د زړه ور ماتي د ماښام شور راته سکون راکوي د ماښام شور راته سکون راکوي ستا په یاد زړه هر مازدیګر ماتېږي د محبت په آیتونو باندې احساسه هر جادو منتر ماتېږي د ماښام شور د ویښ خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ یو ځل بیا ستاسو په دروند استقبال کې حاضر شوي یو نن را سره په خپرونه کې ځوان شاعر ښه شخصیت د ښه فکر خاوند تسل وقار را سره په خپرونه کې ناستی کوي د هر څه نه وړاندې خپل میلمه ته په خپرونه کې هرکلی او ښه راغلاست وایم مهرباني احساس صاحب زه خپل سلام او پښتنه مینه د ماښام شور ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې تمه چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې به راته پټ اوسئ او د رنګینیو او د خوشحالیو او له مینې څخه ډک ورځ به مو پیل کړې وي مننه احساس صاحب ډېره زیاته مننه کور موجود ډېر زیات ودان چې زموږ بلنه مو منله مهرباني تشکر احساس صاحب دا ستاسو خپل مینه ده چې تاسو موږ دلته غواړئ او تاسو موږ سره مرکه کوئ له مینې څخه مو نړۍ مننه احساس صاحب د ماښام شور ټول لیدونکو ته سلام نوم مې تسل وقار دی او د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکی یم او برحال چې دی د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي د څلورم کال محصل یم ښه ډېره ښه ده څو کاله کېږي شاعري کوئ څنګه شاعر شوئ احساس صاحب شاعري خو تقریبا چې زه د مکتب په 10م صنف کې وم چې دغه شعر او شاعري سره مې علاقه پیدا شو او قلم مې راواخیستل او د سپین ورقې په سر مې یو څو تورې کرښې ولیکلې خو بیا هم لکه تاسو غوندې ځوانانو احساس او تشویق ما سره و زه یې تشویق کړم او تر دا مرامه یې ورسولم تقریبا چې 8-9 کاله کېږي چې دغه شعر او شاعري سره مې داسې دغه کړی دی علاقه پیدا کړې ډېره ښه ده دې 9 کاله کې به تاسې څومره شعرونه لیکلي شعرونه خو مې تقریبا چې د پښتو او پښتوي شعرونه دواړه وایم زه او لیکم هم پښتو شعرونه تقریبا د 40-50 شاوخوا برابرېږي او پښتوي شعرونه هم د 12-14 شاوخوا د برابرېږي هم پښتوي شعر هم لیکئ پښتوي شعرونه هم بریاوې تاسو ته غواړو مینوالو په دې تمه چې وقار صاحب اوس موږ ته ښایسته ښایسته شعرونه وایي نو تاسو مینوالو ته څه وړاندې کوئ مینوالو ته به زه یو غزل وړاندې کوم دغه یو څو ورځې کېږي چې لیکلی مې دی او اول ځل دی چې د ماښام شور لیدونکو ته زه وړاندې کوم غزل دی وایي ځان د پښتنو په جامه رنګ کړه لیونی ځان د پښتنو په جامه مننه احساس څه وایي ځان د پښتنو په جامه رنګ کړه لیونی یو نظر خمار مې لکه بنګ کړه لیونی مننه وایي شپه د وصال سمه خوندوره غوندې کړه شپه د وصال مننه وایي شپه د وصال سمه خوندوره غوندې کړه ما په سینه ځای لکه لونګ کړه لیونی زه به دې وده په زنګانه شمه شیرینې زه به دې وده په زنګانه شمه شیرینې وتړه یا کم د بنګړو شرنګه لیونی او زه به د کلونو ستړیاوې پکې وباسم زه به د کلونو ستړیاوې پکې وباسم زلفو کې مې تاو غېږه پالنګ کړه لیونی آخري مقطع ده وایي یا لیونی وبه کړي هزار په غېږ کې ونیسه یا لیونی وبه کړي هزار په غېږ کې ونیسه واخله وقار سم لکه ملنګ کړه لیونی واخله وقار سم لکه ملنګ کړه لیونی ډېر خوندور غزل ډېر خوند مې ترې واغسته امید لرم چې مینوالو به هم خوند ترې اخیستی وي بیا تاسې نه غزل اورو احساس صاحب له مینې مو نړۍ مننه سترګې مې درد کوي له درده یې پړسوب کړی دی او ما په یو داسې زمانه کې مینتوب کړی دی که زړه مې پرخې پرخې وینې کړي ګناه زما ده احساس صاحب که زړه مې پرخې پرخې وینې کړي ګناه زما ده که څه مې کړي دي نو دا مې لیونتوب کړی دی لکه انار به مې د غمه ډک زړګی ګرځاوه لکه انار به مې د غمه ډک زړګی ګرځاوه په شبګیرو کې مې سنګساره زلمیتوب کړی دی او استاد صاحب بیت ډالۍ د تا ته وایي موږ سادهګانو به پرې زړونه
ښه محکم تړلو موږ سادهګان موږ سادهګانو به پرې زړونه ښه محکم تړلو خدای شته که موږ سره دې ښکلو سړیتوب کړی دی مننه ستاسې وایي موږ سادهګانو به پرې زړونه ښه محکم تړلو موږ سادهګانو به پرې زړونه ښه محکم تړلو خدای شته که موږ سره دې ښکلو سړیتوب کړی دی آخري مقطع ده تاسې باورې که نه وایي چې د وقار مخکې ته راشي اوس رومال ونیسي خیر دی که ما او هغې یو ځای ماشومتوب کړی دی خیر دی که ما او هغې یو ځای ماشومتوب کړی دی مینوال به هم خوند ترې اخیستی له ماښام شورګبي خپرونې ټول لیدونکو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه تعقیبوي په اوس وخت کې ډېره زبردسته شاعري ډېر خوند هم ترې واخیسته یو غزل تاسې نه بل اورو بیا خپرونه راټوله هر غوغا دی په هر کور کې جوړ دی غم ځمکې واخیسته په اوښکو باندې نم هره ورځ مو جنازې دې پورته کړي هره ورځ مو جنازې دې پورته کړي مننه احساس دی وایي هره ورځ مو جنازې دې پورته کړي ورور وژنه دی عام شوی په دې چم مینه نشته هره ورځ مو سترګې سرې دي مینه نشته مینه نشته هره ورځ مو سترګې سرې دي اخترونه مو تیر کړي په ماتم د شهید لالي په قبر امیل جوړ کړم د شهید لالي په قبر امیل جوړ کړم مور مې نشته یو معیوبه پلار لرم آخري مقطع ده وایي د وقار په مخ د اوښکو لیکې جوړ شوي د وقار په مخ د اوښکو لیکې جوړ شوي مننه احساس صاحب وایي د وقار په مخ د اوښکو لیکې جوړ شوي را په زړه مې شوي هدکې په دا دم او ځمکې واخیسته په اوښکو باندې نم ځمکې واخیسته په اوښکو باندې نم الله تعالی دې په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي د تلپاتې سولې په هیله یو انشاءالله ټول افغانان د سولې تږي دي امید لرو چې انشاءالله یو وخت کې به رڼایي راځي او سوله به راځي مننه دا و د ماښام ادبي شور خپرونه چې ما ذاکر الله احساس او د کمرې په برخه کې عبدالحق موږ سره ملتیا وکړله چې په خپرونه کې ځوان زلمکی شاعر ښه شخصیت د ښه فکر خاوند تسل وقار سره په خپرونه کې ناسې درلودو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه ګورئ تعقیبوئ د تلپاتې سوکاله افغانستان په هیله د الله په امان